سلامونه او احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. طالبانو ارغنداب کې د عسکرو له لوري شوی جنایت غندلی او په نړیوالو نهادونو یې غږ کړی چې چوپ پاتې نشي. ټایم نشر یې خبر ورکړی چې د طالبانو له غوښتنې وروسته خلیلزاد د حاجي بشیر په خلاصون کار پیل کړی دی. طالبان وایي تخار کې د تاریخي لیسې سوځول دوی پورې اړه نه لري. روزګان ولایت کې د 2 قومندانانو په شمول 8 تنه عسکر وژل شوي، 6 نور طالبانو ژوندي نیولي دي. برېښنا شرکت وایي له یو عربي شرکت سره یې د 3000 میگا واټه لمري برېښنا د تولید هوکړه لاسلیک کړې. ستراتیژیست انسټیټیوټ په یو راپور کې ویلي امریکا د روسیې په څیر افغانستان کې له شرمونکي شکست سره مخ شوه. سویډن کې یو افراطي سیاستوال د قرآن کریم سوځولو د هڅې په تور ونیول شو. مسکو کې د کابل حکومت سفیر له خپلې دندې ګوښه شوی دی. د خبرونو پای.